چینایي ټیم دولت جوړونکی ټیم و چې د دوی په مقابل کې ودرېده او دا یې په زغرده وویل چې د افغانستان خلک د جمهوریت څخه نه تیریږي. د افغانستان خلک مشخص کیا؟ همدا ټول سیاسیون، اکثریت کاندیدان چې ولسمشری ته ولاړ دي. جناب کیانی از آقای نبیل نمایندگی میکنن، جناب معنوی هم از آقای جلی. په لویه کې زه وایم کنه چې اکثریت په آقای جلی در کجا حمایت کردن از طالبان؟ که تاسو مې پرېږدئ زه به وغږېږم او که تاسو په وار به وار هر ماته مورد ګورئ. حالا پرسش خلق میشه جناب اصولی، نو زما د به خولې نه هر چې خبره نه مورد وځي باید پاسخ بدین در ادامه پیش ګورئ زما د خولې نه چې خبره نه وځي تاسو بل سوال راکوئ نو زه څنګه ما وغږېږم؟ میخوایم ولس ویني مورد موږ به تاسو. مورد پیش بریم. بفرمایید. بنان یو سوال پرېږده چې زه ځواب ووایم، بل سوال بیا حالا راکړه. میخوایم از شما بشنویم. او که غواړئ چې دوه طرفه دوی اوسي یو طرف ته اوسي نو بیا د دوی سره یو ځای کینه سوال مه رانه کوه. اما سوالات بسیار زیاد متوجه شماست. بفرمایید جواب را بدین که بتونیم حداقل گپای دیگر هم از شما بشنویم. زه وایم کله چې د جمهوریت مسله راپورته شوه، دولت جوړونکی ټیم و چې د جمهوریت په وړاندې ودرېده او ویې ویل چې موږ جمهوریت غواړو، د جمهوریت څخه نه تیریو. ویې ویل چې ولس جمهوریت غواړي. دلته نور میکانیزمونه چې د دولت او د حکومت دپاره دي هیڅ د قبول وړ نه دي، مګر همدا سیاسیون لاړل د دوی سره لاس یو که ویلې همدا د پاکستان پالیسي چې عمران خان ویله وه په هماغه ډول دوی ورسره روان و، کله د سرپرست حکومت، کله د موقت حکومت او دې ته ورته نورو حکومتونو خبرې کولې. چون دوی پوهېدل چې موږ دلته انتخابات نه ګټو، پرېږده چې افغانستان هم اوبه ویسي. مګر زه دوی ته وایم چې یو شي ته دوی فکر وکړي. هیله مې دا ده چې د افغانستان د لویو ګټو دپاره، د افغانستان د ملي ګټو دپاره اقلا دوی یو ملي دریځ ولري. جناب اصولی حالا پرسش را میخوایم واضح بپرسیم. جناب جلی